مصنوعي ځیرکتیا ستاسو په خیال باندې هم دغسې د حافظې کمزوري لري که نه؟ جی بالکل لري، او هغه هم په دې باندې پاکه خاص توګه باندې دی چې که د هغه خپل کمې خبرې ډېرې تکراري شوي یا کم خبرو باندې د هغه روزنه زیاته شوي نو هغه ته زیات یادې وي، او کمې چې خبرې لږې ډېرې شوي یا مخکې شوي نو په هغه کې د هغه حافظه کمزوري. نو دغه شان په اے آی کې هم د هغې په شان کې موږ ورته وایو هلوسینیشن یا ورته وایو د ځانه جوړنه. که څنګه یو نیم بابا جین تاسو یو تپوس هم کوي او د هغه په هغه حافظه کمزورې وي خو هغه ځان شاته نه راولي، هغه بیا هم وایي زه جواب ورکم چې دا خلک ماته پسه تمه دي که نه زما نه دا کوي. موږ پښتانه وایي چې پلانکی چې دی هغه په ډېر کانفیډنس یعنې په اعتماد سره دروغ وایي که نه، نو هغه په دغه شان خبرو وکړي چې کم اورېدونکي دي هغه بالکل وایي چې واقعي په دې کې رښتیاوالی شته ځکه چې هغو ته پته نه وي. نو دغه شان مصنوعي ځیرکتیا په ډېر اعتماد سره خبر داسې وکړي اټکله چې خلک او بل چې په کم ترتیب جوړه کړي نو په هغه کې هم لکه ډېر حقیقت سره نږدې خو هغه اصلي کې حقیقت نه وي. نو په هغې ته یو غټ زیان خلکو ته رسي چې کم پې بالکل په باور سره په اټکل سره یقین وکړي او خپل څېړنه ونه کړي چې په دې کې کمی کوزه شته که نشته. ځکه خو دوی دا وایي چې کله هم تاسو چیټ جی پی ټي یا کلاوډ یا نور جیمینای یا دې سره خبرې کوئ او معلومات ترې اخلئ نو په انساني توګه هغه دوم وارم ترې یو نظر تېروئ